ژور خپګان یا ډپریشن څه ته وایي؟ ژور خپګان یوه رواني او جدي ناروغي ده چې ستاسې پر کړنو، احساساتو او چلند منفي اغیزه کوي. له نیکمرغه دا ناروغي درملنه هم لري. ژور خپګان د اندېښنو لامل ګرځي او ستاسې څخه هغه علاقه او لیوالتیا اخلي چې پخوا به مو د یو فعالیت په ترسره کولو سره خوښي ترلاسه کوله. دغه ناروغي کیدای شي چې د بېلابېلو جسمي او رواني ستونزو لامل شي او یو کس ونشي کولی چې په کور یا کاري ځای کې خپلې چارې په ښه توګه ترسره کړي. د ژور خپګان نښې نښانې ممکنه لږو څخه ډېرو ته واوړي او پر ژور خپګان د اخته کس په اشتها کې بدلون راشي. له منظم خوراکي رژیم پرته یې وزن کم یا زیات شي، بېخوبي یا ډېر خوب وکړي، د ملامتۍ یا کم ارزښتۍ احساس وکړي او سالمه فکر ونشي کړی، سمه پرېکړه هم ونشي کړی او بالاخره د ځان وژنې فکرونه وکړي. د ژور خپګان ناروغي د سم تشخیص لپاره حداقل باید همدا نښې نښانې تر 2 اونیو پورې دوام ولري. کیدای شي نور روغتیایي لاملونه لکه د تایرویډ ستونزې، د مغز تومور یا د ویټامینونو کموالی هم په ژور خپګان د اخته کېدو لامل شي. پر همدې بنسټ اړینه ده چې د عمومي طبي لاملونه ونه منئ او په ټوله کې ژور خپګان د رواني اختلال هغه ډول دی چې درملنه یې شونې ده. له 80 څخه تر 90 سلنه پورې په ژور خپګان اخته کسان غواړي چې درملنه یې وشي. څنګه د دې ناروغۍ نښې نښانې راکمې کړو؟ منظم ورزش د مثبتو او ښو احساساتو لامل ګرځي او کولی شي چې ستاسې د خوشحالۍ لامل وګرځي. پر دې سربیره کافي او منظم خوب، په ښه توګه د خوراکي رژیم نیول او ترڅنګ یې له ناوړه الکولي موادو څخه ډډه کول هغه څه دي چې د ژور خپګان د مخنیوي لامل ګرځي.